الحمد لأهله والصلاة على أهله أما بعد. ډیرو قدرمندو مسلمانانو ورونو، دا چې مبارکه میاشت رمضان را رسیدونکې ده، غواړم چې زه هم تاسو سره د روژې د میاشتې د روژې د نیولو هغه فواید او هغه ګټې شریکې کم چې کومې زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. ځکه زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقه وه او دا دغه عادتو چې کله به کوم عمل مخې ته راغللو او د هغې د بیانولو ضرورت به نو نبی علیه السلام به په همغې موقع باندې د هغې طرف ته ترغیب ذکر کو. که به د حج موسم نو د حج کولو د حج د مسائلو ترغیب به ذکر کو. که د جهاد مسله به و جهاد ته به ضرورت وتلو ته نو بیا به د جهاد ترغیب ذکر کولو د جهاد مسائل به ذکر کول. دا رقم ته که به د روژې میاشت راورسېدله نو بیا به د روژې د مسائلو او د نیولو دا بیان کولو. په دغې مناسبت باندې هم زه غواړم تاسو سره د روژې د مبارکې میاشتې د روژې د نیولو فواید او ګټې هغه ذکر شریکې کم تاسو سره، دې دپاره چې خپله هم پې عمل وکړو او نور مسلمانانو ورونو سره هم دغه مسائل او فواید د روژې دا من شریک کو، تر څو ټول امت مسلمه د دغې فوائدو نه خبر شي او خپل عمل کې راولي. د روژې د نیولو زیات فواید دي، خو زه به کوشش کوم چې یو څه فواید هغه ذکر کم او دې دپاره مختلف کلیفونه ولګو چې هغه اوله او دویمه او دریمه او څلورمه برخه باندې مشتملي، تر څو پورې چې د هغې په اورېدلو کې په ملګرو باندې بوج را نه شي. نو اولنۍ فایده چې د روژې د نیولو د احادیثو مبارکو نه معلومیږي، دا حدیث د مسند بازار ذکر کړی دی په روایت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه. دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ان لله عتقاء فی کل لیلة، دی الله تعالی دپاره هغه آزاد شده بندگانی په هره شپه کې، یعنی د رمضان. د حدیث مقصد دا دی چې د روژې د رمضان د روژې د هرې شپه باندې الله پاک سبحانه وتعالی خپل بندگان آزادوي. د آزادولو مطلب دا دی چې لکه یو څوک چې د مجرمي قیدي وي او په جیل کې بندي وي او بیا یې باچا په یو موقع باندې یا د اختر یا د نورې کومې خوشحالۍ په موقع باندې هغه مجرم بندیان د جیله آزادوي. نو دا رقم منګه هم د الله پاک سبحانه وتعالی چې زمونږ خالق دی مالک دی، منګه مجرمین یو د هغه نافرمانیانې رانه شوي دي. نو بیا چې کله د رمضان میاشت را ورسیږي الله سبحانه وتعالی رحم په جوش راشي او د الله سبحانه وتعالی رحمتونه راوریږي، نو هغه هم هر شپه باندې د رمضان مبارک خپل هغه بندگان چې د الله نافرمانیانې کړي وي هغوی ته معافي کوي، هغوی ته بخشش کوي، بخنه ورته کوي. نو دا اوله یو عظیمه فایده دا ده چې رسول الله مبارک فرمایي: ان لله عتقاء فی کل لیلة، یعنی فی رمضان. د الله تعالی دپاره ازادېدل دي، بندگان ازادوي او اصیل کوي یا خوشي کوي یا معاف کوي یا په هره شپه د رمضان مبارک کې. دویمه فایده هغه هم دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وی د هر مسلمان دپاره په هر شپه او په ورځ کې د رمضان د میاشتې هغه دعوة مستجابه دعا د قبلېدو والا ده. دا دویمه ناشنا فایده ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې رمضان مبارک په هر شپه کې او په هر ورځ کې الله د بنده دعا قبلوي. او یقینا چې د دعا قبلېدل یوه پټه خبره ده، خو دلته د حدیث نه معلومیږي چې الله پاک د رمضان مبارک په شپه او په ورځ کې د انسان دعا قبلوي. دې وجې نه دعا یو داسې عبادت دی چې بلکې د عبادت مغز دی او دعا هغه څیز دی چې کله قبول شي د انسان الله پاک دنیا او آخرت ښایسته کوي. نو د روژې میاشت چې د دعا قبلېدلو میاشت ده، ټولو مسلمانانو ته د خواست دی چې د خپل ځان دپاره، د خپل اهل و عیال دپاره، د
د صلاحیت دعاګانې او خصوصا د امت مسلمه د پاره د هدایت دعاګانې او خاص کر د هغه مظلوم مسلمانانو د پاره چې په هغوی نن سبا د کفارو ظلمونه شروع دي د هغوی د پاره د دې ظالمانو نه د خلاصون او د مظلوم مسلمانانو د پاره د رهایی او د مظلوم مسلمانانو د پاره د ازادۍ دعاګانې وکړي چې الله د مظلومان د ظالمانو د لاسونو نه خلاص کړي او د ظالمانو لاسونه الله پاک لند او شند کړي. دا دویمه یو عظیمه فائدہ شوله. مسلمانانو دریمه فائدہ هغه هم پیغمبر علیہ السلام بیان کړي. د امام بهقی د حدیث را نقل کړي دی په روایت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ. هغه وایي چې د رمضان میاشت کله راشي فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله. وی کولاویدلی شي دروازې د جنت نشي بندیدلې یو دروازه هم د رمضان په دې ټوله میاشت کې. د دې فائدې مقصد دا دی چې په رمضان کې د جنت گیټونه کولاو شي، د جنت گیټونه کولاو شي، د الله پاک د رحمت گیټونه کولاو شي. مسلمان د پاره اوس داسې عمل کول پکار دي چې تیار کولاو گیټونه دي او په دغه روزه کې په داسې اعمالو باندې لاس په سر شي تر څو چې د جنت په کولاو گیټونو کې د هم د داخليدلو ځان مستحق او ورتلون کې جوړ کی. سلورمه فائدہ هغه دا ده چې اندغه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غلقت ابواب النار بندیدلی شي د جهنم گیټونه فلم یغلق منها باب واحد یو گیټم نه کولاو ټول گیټونه باندې. د دې مطلب دا دی چې د رمضان مبارک په میاشت کې الله پاک د جهنم ټول گیټونه بند کی، د غضب گیټونه بند دي، د الله د قهر گیټونه بند دي، د رحمتونو گیټونه کولاوي. نو بس کوشش کول پکار دي چې الله پاک د مسلمان ته توفیق د خو اعمال ورکي چې داسې عملونه کی چې هغه د جهنم بند گیټونه ځان ته کولاو کی. یعنی الله داسې عمل توفیق د الله نه وغواړي چې د جنت جوګه شي، د جهنم نه ور باندې بچ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.